شاید تاسو اوریدلی وي چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ستر ستوری له ملي ټیم څخه استعفا ورکړې ده، خو آیا دا رښتیا ده؟ نن به موږ د راشد خان د 20 اوریزو سیالیو وروستي حالات او د هغه راتلونکی په کرکټ کې په بشپړ ډول تشریح کړو. ویډیو تر پایه وګورئ ځکه حقیقت ممکن تاسو حیران کړي. د بابر ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. راشد خان د افغانستان د 20 اوریزو ملي ټیم یو له سترو اتلانو څخه دی. هغه په نړیواله کچه د 20 اوریزو سیالیو له غوره بالرانو څخه شمیرل کیږي او د خپلې سلو توپ اچونې، د دقیقې ویکټې اخیستنې او په مهمو شیبو کې د ټیم لپاره د فشار د کمولو توان له امله نړیوال شهرت لري. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه او اوازې خپرې شوي چې ګواکې راشد خان د 20 اوریزو د ملي ټیم کپتانۍ نه چې لرې شو، استعفا یې هم ورکړې ده. مینوال او شنونکي په دې اړه حیران دي ځکه راشد خان د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ارزښتناک لوبغاړی دی او د ټیم لپاره یې مهم ریکارډونه ثبت کړي دي. راشد خان د نړیوال لیګونو په شمول د آسیا کپ، IPL او د نړیوالو سیالیو کې هم لوبېدلی او د ټیم لپاره یې په هره لوبه کې مهمې ویکټې اخیستې دي. د هغه مهارتونه او تجربه د افغانستان د کرکټ لپاره نه یوازې قیمتي بلکې حیاتي ګڼل کیږي. خو تر اوسه پورې د افغانستان د کرکټ بورډ او راشد خان له لوري کوم رسمي اعلان نه دی شوی، نو دا اوازې یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپرې شوي. شنونکي وایي چې دا ډول خبرونه اکثر وخت مبالغه شوي وي او څو رسمي اعلان نه وي شوی باید د حقیقت په توګه ونه ګڼل شي. همدارنګه راپورونه څرګندوي چې د افغانستان د ملي ټیم په جوړښت کې احتمالي بدلونونه په پام کې نیول شوي او ځینې ځوان لوبغاړي ممکن د راتلونکي 20 اوریزو سیالیو لپاره شامل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.